په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت ډېره خواخوږي وښوله کله چې د ایران او د اسرائیلو تر مابین جګړه وه. د افغانستان حکومت د افغاني حجاجو ته ډېر دروند استقبال یې وکړ او درناوی یې وکړ. د دوی حاجیان په ډېره سالمه توګه او په ښه توګه باندې ایران ته ورسول. حتی داسې معلومات و چې کله د ایران او د اسرائیلو جګړه که چیرې زیاتېږي او ایراني خلک افغانستان ته راځي را مهاجر کېږي، د افغانستان حکومت به دوی ته ځای ورکوي او دغه تابعیاوې هم نیول شوي. خو د دې سره سره ایراني چارواکو چې کوم چلند وکړ دا هم موږ په کلکه باندې غندو. د افغانستان حکومت او د دې ترڅنګ نور بشري نهادونه چې دي دا ټول دا شی غندي. خو انشاءالله د دغو ټول موضوعات هلته د افغاني ورونو حقوق چې هلته پاته دي او د دوی سره دغه وحشت ترسره شوی دی، دغه موضوعات ټول په جدي توګه باندې له ایراني چارواکو سره شریک شوي دي.